اشخاصو ته پیغام لرم چې زموږ د افغانانو عقیده خرابوي او زموږ د افغانانو د دغسې حالت غواړي. دا اوس لکه څنګه چې پکتیکا کې وشولو، دغه پیر خبیث د باید په اور باندې وسوځول شي. پکتیکا چارې کې باید راونیول شي. هر امیر د پکتیکا امنیت قمندان او امیر د امنیت ته وایم که چېرته دا تاسو نه ژوندی راغلو، الله تعالی تاسو هم عذاب درکوي، حتما یې درکوي. دا نه وعده در سره کوم که چېرته دا مرتد ستاسو نه همداسې راغلو ژوندی راغلو، نو الله تعالی تاسو ته هم سزا درکوي. نو مجاهدینو دا درنه ژوندی را نشي، ځکه د ده رزیل او خبیث د لاسه زموږ د افغانانو هغو ساده افغانان دي هلته بیچارهګان دا ورغی د هغو عقیده باندې الله تعالی ځان ته په زوره په غوسه کړو او داسې حالت راغلو. د ټول افغانستان کې کوم کسان چې دغسې شرکیاتو ته لاره هواروي په ټولو مناطقو باندې غږ کوم چې مخه ککه ونیسئ، په هر ځای کې وي سوټي پسې راوخلئ، داسې یې ووهئ چې که چېرته د مرید د ځان نه حفاظت وکړو پوه دا مرید هغه دی پیر دی، او که د ځان نه حفاظت ونه کړو داسې ښه ده د ډانګي پې مات کوي، نو چې دته معلوم شي چې پیر او مریدت څه ته وایي. هغه مریدان چې د ده لپاره هغه ځای ورکړي دي، د ده لپاره هغه بندوبست د سفریه برابر کړی دی، هغه هم باید ونیول شي چې هر ځای کې وي په هره منطقه کې وي هغه هم ونیسئ. او ټول افغانانو باندې غږ کوم چې صرف د الله تعالی په دین باندې منګولې ولګوي. نه دلته پیرت چلیږي نه مریدت چلیږي، صرف د الله دین راغلی د هغه نبي السلام سنت موجود دی، قرآن موجود دی، حنفي مذهب موجود دی، دا شیان پکې نشته چې ته د یو چا لاسونه مچې کوه بیا په اور باندې ورته تېرېږه او بیا د ده پښې مچې کوه او دته چغې وهه دته بغارې وهه. دا په هیڅ اسلام کې نشته، نه څوک ثبوت کوی شي، تر ننه پورې نه ثبوت کړي او نه به ثبوت کړي. نو په مشرانو غږ کوم چې دغسې اشخاصو عاجل مخنیوی وکړي چې په هره منطقه کې وي افغانان د خپله مخنیوی وکړي. دا د اوس الله تعالی وښودله چې د یو خبیث د لاسه چې تاسو ورته متوب کولو دا د یو معمولي ټکان مو درکړو. نو الله تعالی چې دی قوي ذات دی، هغه ذات دی چې په ټوله دنیا باندې پوره واکمن دی، داسې نه دی چې یو معمولي هغه وي نو هغه چې دی د هغه په خلاف کاروایي چې ده هغه داسې انجام وي. نو الله دې زموږ د شهیدانو ته پراخه جنتونه ورکړي او الله دې کورونو ته تسلیت ورکړي. بس ډېره زیاته مننه، الله مو عزتمن کړه. السلام علیکم.